پرون د مازدیګر په لمر لوېدو د باران شړکنده څپه له تالنده برېښنا سره د اوږده باران پایله په سیلابونو وه. دې ورښتونو سیلابونو له چا ژوند واخیست او څوک یې بېماله کړل، کرنیزې ځمکې تخریب کړې او په ځینو خلکو یې کورونه راکېنستي. د خوست ولایت مقام مضمون ته مني چې سیلابونو د یوې کورنۍ 2 غړي یو ماشوم او یوه ښځه وژلي. زیاتوي چې د ژغورونکو په مرسته یې ګڼ شمېر خلک له سیلابونو روغ باسلي دي. دا چې 13 ورځ مازدیګر مهال په خوست کې د شدیدو ورښتونو له امله په زیاته اندازه سیلابونه راغلي او په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې خلکو ته مالي او ځاني زیان اړولی دی. د خوست په ښار کې د یوې کورنۍ یو ماشوم او یوه مېرمنه په شهادت رسولي. د خوست امنیتي ځواکونو پر وخت د ژغورنې اقدامات ترسره کړي چې په ترڅ کې لسګونه کسان له مرګ ژوبلې ژغورلي او په زیاته کچه د مالي زیان مخه یې نیولې ده. د یوې زیانګالې کورنۍ غړی د خپل کور په ورکو لوښو پسې دی. وایي د کور په ړنګېدو یې ګڼ مالي تاوان شوی دی او دا هستي یې نیستي شوه. سید عبدالصمد د لوګر ولایت د ماشومانو څو خوګنیر نور اصلي د مالیات ډېره ضرر مترسي را د دولت نه دغه خلک نه کې نور خدای مهربان ده کې موږ لیک مرسته وکړي چې چی شي واسولي نور په لاره چې برګر سیف سي د شون خرڅ. قدرت الله بیا په خپل ځان دی ځکه او به یې په دوکان وراوښتیا او مالي تاوان یې لیدلی. د خپلې ټولې خوارۍ خبره کوي خو وایي د بچ کېدو امکان یې په دې کم و چې اوبه زوروره وه. نوم مې قدرت الله دی د خوست څخه د اوسېدونکی او بس دا خدایندي پېښې دي. بس په دا حال هم شکر دی. زیانونه وغوښتل کله پاتې زیات وړول هم مالي هم اقتصادي او په آینده کې هم دا وختونه ده چې باید بس خدایندي پېښې دي بازار بس خدای خوښوي او د حکومت نه درخواست هغه دی چې د خلکو سره کومک او مرسته وکړي. ښه درته ووایم زه هم دغه مې زنګ راته وکړو او خالي دا کیسه یې وکړه چې مرسته چېرته یې تېزه خبره یې وکړه او که درته ووایم سمک زه بایسکل باندې په شګره کې راغلم ما جوړونه مې لکه شهیدان شوي دي پوه شوې هغه خیره ورسېدم دوکان ړنګ نه و بس په دې حال هم ډېر شکر ده. بس زیانګالي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د بشرپالو حکومتي بنسټونو بیړوندیو اقداماتو ته یې د تمې سترګې ډېرې دي. د حکومت نه هیله کوو چې دوکانونو ته لښتیو ته یو سیستم جوړ کړي. موږ بېګا ته ډېر زیان رسېدلی دی دوکانو ته. اوبه بیخي زیاتې راغلې وې او خلک د زیان سره مخامخ دي. ټول موږ دوکان کې داسې سامان دی چې خراب شوي دي، فرشونه یې خراب شوي دي، داسې سامان دي سټیل سامان چې ډېر سامان ته زیان رسېدلی دی. هیله دا ده چې خلکو سره کومک وکړي او مرسته ورسره وکړي. دولت نه می‌دهید لازم هر کمک سوی که ویدو آشا یوریش پتو ندی تول سامان تول آشا جب مواد دا دهتی و برو گزنا تبکر سورما بعضن دار کم هو دای. له اقلیمي بدلونونو سره هم مهاله د هیواد په مختلفو برخو کې بارانونو، طوفانونو او سیلابونو خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. شهید الله ځواک، ازمون رادیو، خوست.